ډیره مننه. شعر زمانه دی دا د قتیل صاحب دی د دې لپاره چې نارنج خفه نه شي دغه د نارنج په اړه یو شعر لیکلی دی هغه به زه تاسو ته ورم. د نارنج ګلونه دی غوړېدلي په بهار کې د نارنج ګلونه دی غوړېدلي په بهار کې د نارنج ګلونه ښایسته د ګلو په کتار کې د نارنج ګلونه مرسل شبو کانتری او کنرګس کشمالی امام د ټولو هر سهار کې د نارنج ګلونه له ګلکسونو یې کاروان د رنګ و بوی باریږي له ګلکسونو یې کاروان د رنګ و بوی باریږي د سالارۍ راځي په شمار کې د نارنج ګلونه هر دسترخوان کې حلالیږي اشتها لپاره هر دسترخوان کې حلالیږي اشتها لپاره مخکخ له ټولو دغه کار کې د نارنج ګلونه د مالیار وینې په خپو کې مجبورۍ توی کړې د مالیار وینې په خپو کې مجبورۍ توی کړې ځکه وتلي دي سینګار کې د نارنج ګلونه د زورېدلي زړه د مینې محبت ډالۍ ده که په اوربل کې دي که هار کې د نارنج ګلونه د ننګرهار له کلي کوره پورته کیږي عطر د ننګرهار له کلي کوره پورته کیږي عطر دی په باغونو او په ښار کې د نارنج ګلونه او آخر بیت دی ستاسې محفل ته لمن ډکه د نارنج له ګلو ستاسې محفل ته لمن ډکه د نارنج له ګلو قتیل ولاړ ستایي اشعار کې د نارنج ګلونه. ډېره مننه. د محترم رښتیني صاحب نه یو نړۍ مننه. د مشاعرې بل شاعر پراک شیرازي له بلنه ورکوم چې زه خو سپرلي ستا د خندېدو دپاره غواړم زه خو سپرلي ستا د خندېدو دپاره غواړم دا د ارمان ګل د ریجېدو دپاره غواړم او ته چې شمه شمه شي او زه پتنګ پتنګ ته چې شمه شمه شي او زه پتنګ پتنګ داسې یوه شپه د سوځېدو دپاره غواړم او بیا وهم پتري سایل په خپل ټوټې ټوټې کچکول بیا وهم پتري سایل په خپل ټوټې ټوټې کچکول خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم په دې شعرونو باندې فراق شیرازي له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمازي. د یو غزل دی د زړه د سر نه بهر مه راوځه د زړه د سر نه